السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ستړي مشئ. په آزاد میډیا یوټیوب چینل کې د یو نوي خبر سره ورته راغلاست وایم. هیله ده چې ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نړیوالې ورځپاڼې د پاکستان فشار طالبانو له سرحدي سیمو وسلوال لرې کړل. پر افغان خاوره د پاکستان د بمباریو په تړاو د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر حکوم مجاهد غبرګون د یو شمېر ورځپاڼو پام ور اړولی. سیډني مارننګ هیرلډ لیکلي پر کونړ او خوست د پاکستان تر برید وروسته چې د راپورونو له مخې لسګونه کسانو ته پکې مرژوبله واوښته، ملا یعقوب ویلي چې نور به داسې یرغل ونه زغمي. سیډني مارننګ لیکلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو واره د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې لانجې او شخړې رامنځته شوي. ورځپاڼې د ملا یعقوب خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي هېواد ته یې له ګاونډیانو هم ستونزې او تکلیف وررسېږي او پر کونړ باندې برید یې یوه بېلګه ده. ایس ایکسپریس ټریبیون د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو سرحدي لانجو باندې ګڼو پاکستاني ورځپاڼو له هغې ډلې ایس ایکسپریس ټریبیون مقالې خبرې کړي. د ایس ایکسپریس ټریبیون په مقاله کې ادعا شوې چې د افغانستان واکمن حکومت د پاکستان له پرله پسې جدي غوښتنو وروسته بالاخره د پولې له اوږدو د پاکستاني طالبانو د لرې کولو لپاره لاس په کار شو. د یو پاکستاني چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی زیاته شوې چې ځینې ډلې وار د مخه د پولې له اوږدو لرې شوي او موږ په دې تمه یو چې دا ډلې پاکستان ته بیا ګواښ پېښ نه کړي. شنبه 3 پاکستاني پوځیان په یوه برید کې ووژل شول. دا د هغو پیښو لړۍ ده چې د پاکستان چارواکو په ادعا عملي یې د افغانستان په خاوره کې پټ دي. طالب چارواکو لا د پولې په اوږدو کې د پاکستاني طالبانو د لرې کولو د ادعا په اړه لا څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې له افغان خاورې هېڅ چاته د ګواښ جوړولو او برید اجازه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو اندېښنه ښودلې چې د طالبانو لخوا په ښځو لګېدلو محدودیتونو او له افغان ښځو سره په تاوتریخوالي سربیره د امریکا لخوا د افغانستان د پیسو کنګلولو تر بل هر چا زیات د افغان ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ دفتر د ملګرو ملتونو د کارپوهانو اعلامیه په خپله ویبپاڼه کې خپره کړې ده. په اعلامیه کې له متحده ایالاتو غوښتل شوي چې د افغانستان بانک څه باندې 7 میلیارده ډالر کنګل شوې پیسې ورخلاصې کړي، خو بشري مرستې له کوم خنډ پرته اړمنو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس